که تاسو نه څوک پوښتنه وکړي چې هغه کوم پیغمبر ده چې ټول قوم یې په یو ځل ایمان راوړی و، داسې به په ډاډه زړه باندې ورته وایي چې هغه نو سخت وویرېدل. مشوره د دوی داسې وشوه چې راځئ ټول راووځو له کورونو نه او الله جل جلاله ته زاري وکړو، وژاړو او توبه وباسو او مسلمانان شو. او دې انسان ګورئ چې موږ تاسو ویرولي یو، ګورئ یقیني چې د الله جل جلاله عذاب موږ تاسو باندې به راځي. نو خلک ډېر سخت وویرېدل. نو فیصله یې وکړه چې په مونږ کې د کښتۍ کې چې څومره نفر دي په دې کې به یو نفر د اوبو ته ور ځان اچي. الله جل جلاله سبحان الله دغه د یونس علیه السلام دغه کار چې دی مثلا غوسه شو او مایوسه شو له خپل قوم نه او دی پرېښود او لاړه حرکت یې وکړ. دغه حرکت الله جل جلاله ته د یونس علیه السلام دا خوښ نه و. د دې وجې نه یې غوښتل چې یونس علیه السلام باندې دغه رقم امتحان راولي. بیا چې کاغذ راوچتوي بیا ګوري چې د یونس علیه السلام نوم پکې ده. سبحان الله. بس یونس علیه السلام ورته ویل چې زه ځان خطا کوم. نه نه نه، څنګه امکان لري چې په مونږ کې دومره یو بهترین انسان هغه به مونږ د اوبو ته خطا کوو؟ امکان نه لري. بس مجبوره شول چې بس په همدغه باندې تصمیم ونیسي. یونس علیه السلام هم د الله په فیصله باندې راضي شو او ځان یې خطا کړ د اوبو ته. نو کله چې دی په هوش کې راغی اول کار یې دا وکړ چې الله ته سجده ولګوله او الله ته یې ویل چې یا الله ما په داسې ځای کې تا لپاره سجده لګولې ده یا الله چې بل به هیڅ چا هم په داسې ځای کې سجده نه یې لګولې. یونس علیه السلام خپل قوم ته ډیر وخت دعوت او تبلیغ وکړ، د الله لوري ته راوبلل، خو هیچا هم ایمان نه راوړ. ډیر یو عجیبه خلک و. د یونس علیه السلام په قصه کې هم نو ټولو دا خبره منله چې دا د الله پیغمبر ده. په زړه کې ټولو ته دا خبره تسلیم شوې وه چې دا یو ډیر نیک صالح او رښتینی انسان ده. خو سبحان الله بیا هم ضد نیولي او په دې یونس علیه السلام باندې دوی ایمان نه راوړ. بالاخره یو وخت داسې راغی چې یونس علیه السلام له دې خلکو نه مایوسه کېږي او الله جل جلاله غواړي چې په دې خلکو باندې عذاب راولي. صحیح شوه. نو یونس علیه السلام باندې ډیر وخت ووت، دعوت یې ورکړ، خو اصلا څوک نه اصلاح کېدل. انسان ده، صحیح ده چې پیغمبر ده، خو انسان ده. بیا هم بالاخره دی مایوسه شو او د خلکو ته تهدید ورکړ او ورته ویل چې په 3 ورځو کې به تاسې باندې د الله جل جلاله عذاب نازلیږي. بس تاسې 3 ورځې فقط انتظار وکړئ، 3 ورځو کې تاسې باندې د الله جل جلاله سختترین عذاب راتلونکی ده. نو دی له دې کلي نه راووت او لاړه چې ګوري مخې ته بحر راغی. نو هلته دی اوښتلی نه شو. نو بالاخره په یو کښتۍ کې دی سپور شو. نور خلک هم په کښتۍ کې سپارو، دی هم په یو کښتۍ کې سپور شو. خلکو هم دی پیژانده، وایي دا خو یو ډېر نیک صالح او بهترین انسان ده. دغه قوم چې پاتې شو او یونس علیه السلام ورڅخه لاړه، دوی راولاړ شول او په خپل منځ کې مشوره وکړه. ویلې چې موږ تاسو خو په خپل زړه کې پوهیږو او قناعت زموږ ستاسو ټولو حاصل ده چې دا یو عادي انسان نه و، دا یو ډیر بهترین انسان و، ډیر خیرخوا انسان و. زموږ ستاسو په حق کې دا یو ډیر یو ښې خبرې کولې. دا هېڅ وخت کې موږ دې انسان نه شر نه دی لیدلی. نو ولې باید موږ تاسو اوس هم ضد وکړو او دې انسان ګورئ چې موږ تاسو ویرولي یو، ګورئ یقیني چې د الله جل جلاله عذاب په موږ تاسو باندې به راځي. نو سخت وویرېدل. مشوره د دوی داسې وشوه چې راځئ ټول راووځو له کورونو نه او الله جل جلاله ته زاري وکړو، وژاړو او توبه وباسو او مسلمانان شو. بالاخره دوی ټول له دې خپلو کورونو څخه راووتل. حیوانات دي، که ښځې دي، که ماشومان دي، که سپین ږیري دي، دا ټول یې راووتل. یو ډاګ کې ودرېدل او الله جل جلاله ته ژړاګانې فریادونه شروع کړل. توبه یې وویستله او ټول هغه یونس علیه السلام چې دوی ورته رابلل په هغوی باندې عمل وکړه او سم انسانان شول، مسلمانان شول. صحیح شوه. الله جل جلاله دا خبرې چې یونس علیه السلام ته ورکړې وې هغه یې ټولې ومنلې. بالاخره الله جل جلاله له دوی نه دغه عذاب څنګه کړ، دا یې ورڅخه دفع کړ او د دې خلکو دا توبه یې قبوله کړه او دا خلک ټول په یو ځل باندې ټول مسلمانان شول. په تاریخ کې راځي چې هغه پیغمبر چې د هغه ټول امت، د هغه ټول قوم په یو ځل باندې ټول مسلمانان شوي دي، هغه کوم یو پیغمبر ده؟ هغه د یونس علیه السلام پیغمبر ده او د هغه قوم ده. نو که تاسو نه څوک پوښتنه وکړي چې هغه کوم پیغمبر ده چې ټول قوم یې په یو ځل ایمان راوړی و، داسې به په ډاډه زړه باندې ورته وایي چې هغه د یونس علیه السلام قوم ده. خو یونس علیه السلام لاړه په کښتۍ کې سپور شو. نو دا کښتۍ چې کله د بحر منځ ته ورسېدله دا سخته لړزه ورباندې راغله
او سخت حالت خراب شو. دا کښتۍ نږدې وه چې چپه شي او دا څومره خلک چې پکې سپاره دي دا ټول غرق شي او برباد شي. نو د خلکو مشوره وکړه، فکر یې وکړه چې راځئ داسې به وکړو دا موږ سره چې کوم مالونه دي کوم شیونه دي دا به دې بحر ته خطا کړو. نو په دې سره به د دې بحر دغه حرکت او د دې دا لړزه دا به ودرېږي، بحر به آرامه شي او موږ به نجات پیدا کړو. نو د دوی سره چې کوم مالونه و کوم شیونه و اسباب وسایل دا ټول پکې ورخطا کړل، لیکن د دې باوجود بیا هم دا بحر نه آرامېده او دا کښتۍ په دې اندازه باندې ښورېدله چې قریب و دا چپه شي. نو خلک ډېر سخت وویرېدل. نو فیصله یې وکړه چې په مونږ کې د کښتۍ کې چې څومره نفر دي په دې کې به یو نفر د اوبو ته ور ځان اچي، یو نفر به ځان ور واچي د دې لپاره چې دا بحر اوس آرامه شي او نور خلک بچ شي. صحیح شوه. نو فیصله یې وکړه چې څوک به ورخیز کوي، هېڅ چا هم زړه نه شو کولی. نو دوی وویل چې راځئ موږ به داسې وکړو د دې څومره کښتۍ کې چې څومره خلک دي د دې ټولو نومونه به ولیکو، نو پچه به واچو، قراندازي به وکړو، که د هر چا نوم راووت بس همغه به اوبو ته خیز کوي. نو ټولو وویل چې صحیح شو. الله جل جلاله سبحان الله دغه د یونس علیه السلام دغه کار چې دی مثلا غوسه شو او مایوسه شو له خپل قوم نه او دی یې پرېښود او لاړه حرکت یې وکړ. دغه حرکت الله جل جلاله ته د یونس علیه السلام دا خوښ نه و. د دې وجې نه یې غوښتل چې یونس علیه السلام باندې دغه رقم امتحان راولي. نو چې کله دوی نومونه ټول سره ګډ وډ کړي یو نوم یې ترې راواخیسته چې ګوري هغه د یونس علیه السلام نوم ده. دا خلک هم حیران شو که نه، ټول وویل چې دا خو موږ پېژنو، دا خو یو بهترین انسان ده، نیک صالح انسان ده، دا چېرته امکان لري چې دی د اوبو ته یا بحر ته ځان واچي؟ دا موږ نشو برداشت کولی. بالاخره هغوی ویل بیا موږ قراندازي کوو، بیا موږ پچه اچو، بیا یې نومونه سره ګډ وډ کړو مکمل، بیا چې کاغذ راوچتوي بیا ګوري چې د یونس علیه السلام نوم پکې ده. سبحان الله. بس یونس علیه السلام ورته ویل چې زه ځان خطا کوم. نه نه نه، څنګه امکان لري چې په موږ کې دومره یو بهترین انسان هغه به موږ د اوبو ته خطا کوو؟ امکان نه لري. خو الله جل جلاله چې څه وخت یې که نه هغه خامخا به کېږي. په درېیم ځل باندې دوی بیا قراندازي وکړه چې بیا یې پچه واچوله چې نوم راجګوي د یونس علیه السلام نوم راخیزي. دا ځکه چې الله جل جلاله دا غوښتي دي نو دا به خامخا کېږي. نو د خلکو سره هم بل اختیار نه و، بس مجبوره شول چې بس په همدغه باندې تصمیم ونیسي. یونس علیه السلام هم د الله په فیصله باندې راضي شو او ځان یې خطا کړ د اوبو ته، بحر ته ځان خطا کړ. نو هلته بس چې کله د ځان واچو هلته ورته مایي تیاره خوله خلاصه کړې وه. نو مایي دی تیر کړ او ویې خوړ. نو دی چې کله د مایي خېټې ته وغورځېده دی هلته په هوش کې راغی. چې کله هوش یې بیرته خپل حالت ته راغی نو هلته یې سبحان الله اول دا کار وکړه چې د مایي په خېټه کې الله جل جلاله ته څه وکړل؟ سجده یې ورته ولګوله. ډېره ناشنا خبره. یونس علیه السلام هغه انسان ده چې په داسې ځای کې سجده لګولې چې بل هیڅ چا هم هلته سجده تر اوسه پورې نه ده لګولې الله ته. نو کله چې دی په هوش کې راغی اول کار یې دا وکړ چې الله ته یې سجده ولګوله او الله ته یې ویل چې یا الله ما په داسې ځای کې تا لپاره سجده لګولې ده یا الله چې بل به هیڅ چا هم په داسې ځای کې سجده نه یې لګولې. همدا و چې بیا یې الله جل جلاله ته بیرته رجوع وکړه او الله جل جلاله ته آواز وکړه. قرآن شریف کې الله جل جلاله دا قصه موږ ته را بیان کړې ده. وظنوني، الله فرمایي و یاد کا د ماهي والا کله چې هغه آواز وکړه، الله ته آواز وکړه. د کوم ځینې آواز وکړه؟ فی الظلمات، په تورو تیارو کې هغه آواز وکړه. سبحان الله، څومره تورې تیارې دي. یو طرف ته شپه ده توره تیاره ده، بل طرف ته اوبه دي، څومره اوبه حساب یو الله ته معلوم ده. د بحر بیخ ده دا بله تیاره شوه، او بل د ماهي خېټه ده دا بله تیاره شوه. څه رقم ته تورې تیارې. الله فرمایي په داسې تورو تیارو کې د موږ ته آواز وکړه الله اله الا انت سبحانک، یا الله نشته ده د عبادت لایق بغیر له تا نه مګر ته، پاکي ده تا لره یا الله، انی کنت من الظالمین، یقینا چې زه له ظالمانو څخه وم. یعنې له ما څخه اشتباه شوې ده او له ما څخه غلطي شوې ده. صحیح شوه. له ما څخه یو څه ناڅه کمزوري هغه رانه شوې ده یا الله. الله ته خپل عاجزي څرګنده کړه او واضحه کړه. الله جل جلاله سبحان الله د ده دغه آواز واورېد او حتی هغه ملائک
چې په اسمانونو کې دي هغوی هم د یونس علیه السلام دغه آواز اورېدلی و، دغه ذکر یې اورېدلی و. ملائک په احادیثو کې راځي چې په آثارو کې راځي وایي ملائکو الله جل جلاله ته وویل چې یو آواز راځي خو د آواز اشنا ښکاره کېږي، خو د داسې یو ځای نه راځي چې ډېر داسې یو لرې غوندې ځای وي. الله جل جلاله ورته وایي چې دا خو زما هغه بنده ده، دا خو زما هغه بنده یونس علیه السلام ده. وایي الله دا خو مونږ پېژنو، خو دا غږ یې څنګه عجیبه او ناشنا ځای نه راځي. وایي هغه د ماهي په خېټه کې پروت ده، د بحر له بیخ نه هغه دغه آواز کوي او ما ته چغې وهي. سبحان الله. الله جل جلاله ته ملائک هم عذر کوي او ورته سفارش کوي چې یا الله دا خو ستا ډېر یو نیک صالح انسان، موږ به همیشه لپاره د هغه نیک اعمال راوړل. صحیح شوه؟ نو چې اوس د مایي خېټه کې تا غورځولی ده، یا الله دې انسان ته نجات ورکړه. همدا و چې الله جل جلاله د هغه دغه ذکر، د هغه دغه دعا قبوله کړه، د هغه توبه یې قبوله کړه. نو بیا الله جل جلاله هغه ته نجات ورکړ او پس له ډېره وخته، په روایتونو کې مختلفې ورځې راځي، نو پس له ډېره وخته الله جل جلاله بیرته دغه ماهي ته حکم کوي چې دا انسان بیرته راوباسه. نو دغه یونس علیه السلام بیرته راوغورځاوه د بحر غاړې ته. نو سخت په بد حالت باندې و. بیا الله جل جلاله هلته ونه راشنه کړه او د دغه حالات الله جل جلاله بیرته سم کړل او برابر کړل. په دې کې موږ تاسو ته لوی عبرتونه او درسونه دي. اولنی درس دا ده چې موږ تاسو باید د یونس علیه السلام دغه مبارکه او بهترینه دعا چې هغه د ماهي په خېټه کې کړې وه او الله جل جلاله په قرآن کې را نقل کړې ده، باید دا موږ تاسو یاد کړو. لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. یا الله نشته ده بغیر له تانه بل د عبادت لایق، ته په حق باندې د عبادت لایق، یوازینی د عبادت لایق او ټوله پاکي تا لره ده یا الله. او یا الله زه له ظالمانو څخه یم. دا د دې ژباړه او مفهوم ده. موږ تاسو باید په سختو حالاتو کې، انسان ده سخت حالاتونه ورباندې راځي، باید دغه دعا په هیڅ وخت کې هم هیره نه کړو. دا دعا باید موږ تاسو وکړو، وی وایو. الله جل جلاله فرمایي چې ما ده ته هم نجات ورکړی او همدارنګه نجات ورکوم مؤمنانو ته هم. یعنی هر هغه څوک چې دغه دعا کوي په اخلاص سره الله ته رجوع وکړي، توبه وباسي او الله نه دغه دعا وغواړي، الله فرمایي چې زه به لکه څرنګه مې چې د یونس علیه السلام دعا قبله کړې وه، دغسې به د هغه دعا هم زه قبلوم. نبی علیه الصلاة والسلام هم په احادیثو کې فرمایلی دي چې انسان له سره قم مشکل سره مخامخ سي، سره قم ستونزې، سره قم سخت حالت سره مخامخ شي، نو که دغه دعا ووایي الله جل جلاله به د ده دغه حالت بدل کړي او د ده د مشکلات او ضرورتونه او تکلیفونه به پوره کړي. نو موږ تاسو ته پکار دي چې دغه دعا زده کړو او د خپل حالت د ښه کېدو په خاطر باندې هم هڅه وکړو، کوشش وکړو او هم دغه دعا وکړو. یقینا سي الله جل جلاله به زموږ ستاسو د حالت بدلوي او موږ تاسو چې په هغه سخته کې وو له هغه نه به مو الله جل جلاله راباسي. ګورئ زموږ ستاسو سخته د یونس علیه السلام له سختې نه نشي غټېدلی او نه زیاتېدلی شي. موږ تاسو په څه سخته کې وو. یونس علیه السلام په بحر په بیخ کې پروت ده او شپه ورځ ورباندې تېرېږي، هغه د ماهي په خېټه کې په سخت حالت کې ده، هر څه ورباندې بند دي، خو بیا هم هغه له الله نه مایوسه نه ده. د دې نه موږ دا یو لوی عبرت دا اخلو چې موږ تاسو باید څومره هم چې سخت حالت راشي، باید په هیڅ وجه هم باید موږ تاسو مایوسه نه شو، بیا هم باید مایوسه نه شو او الله ته زاري وکړو چې الله جل جلاله له هغه تورو تیارو نه، د بحر له بیخ نه، د ماهي له خېټې نه یونس علیه السلام د هغه اواز اورېدلی شي، زموږ نه شي اورېدلی، خامخا یې اورېدلی شي. چې هغه ته نجات ورکوي، موږ تاسو ته نجات نشي راکولی، یقینا چې راکولی شي. نو لکه څنګه چې هغه ته نجات ورکړی وو، موږ تاسو ته به هم انشاءالله ضرور نجات راکوي. بله دا ده مهمه خبره، الله جل جلاله فرمایي چې ما یونس علیه السلام ته ولې نجات ورک؟ دا مې ځکه نجات ورک چې دی تسبیح به ویلې ده، الله به یادوو. الله فرمایي فلولا انه كان من المسبحين، که چیرته دا یونس علیه السلام الله نه یادولی، للبث في بطنه الى يوم يبعثون. الله فرمایي چې دی به د قیامت تر ورځې په دې د ماهي په دې خېټه کې دی پروت. سبحان الله. یو انسان چې الله یادوي که نه، نو الله جل جلاله هغه هیڅ وخت کې هم نه هیروي. کله چې ته صحتمند وي، پیسې دې درلودې، وظیفه وه، کور کې د خیرت و، آرام وي، طبیعت دې برابر و، ګوره چې الله چېرته هیر نه کړي.
الله مه هېروه. په خوشحالي کې الله مه هېروه، په غم کې بیا الله تا نه هېروي. یونس علیه السلام چې کله خوشحاله او آرام و کنه، هغه تل د الله جل جلاله یاد کاو، الله یې تل لپاره په یادو. نو چې سخته ورباندې راغله، دلته الله جل جلاله هغه هېر نه کړ، نو اوس د الله جل جلاله په یادو، نو الله جل جلاله دته بیرته نجات ورکړ او دا سختي پې ختمه کړه. الله فرمایي که چېرته د موږ نه یادولی، دی نیک صالح انسان نه وی، نو دی به د تل لپاره د قیامت تر ورځې د مایي په دې خېټه کې پروت و. نو راځئ چې د تل لپاره الله جل جلاله په یاد ولرو، مغروره نه شو چې بس مال شته ده، کاروبار برابر ده، مونځ څه کوې، صدقې څه کوې، زکات څه کوې، حج څه کوې، نور عبادتونه څه کوې، اخلاص څه کوې، خو هر څه برابر دی، زندګي روانه ده. نه الله جل جلاله په خوشحالي کې هیڅ وخت کې هم مه هېروئ، د دې لپاره چې الله جل جلاله تاسو په سخته کې بیا هېر نه کړي. بله مهمه خبره چې موږ تاسو له دې قصې نه زده کوو هغه دا ده چې ګورئ یونس علیه السلام د یو وړې اشتباه په خاطر باندې کنه الله جل جلاله ورته داسې په سخت ابتلا او امتحان کې راګیر کړ. موږ تاسو څومره اشتباهات کوو، د دې په خاطر باندې باید موږ تاسو الله ته د تل لپاره رجوع کوو، توبه وباسو له خپلو ګناهونو نه. صحیح شوه؟ او په قهر باید نه شو. یونس علیه السلام لږ غوندې ګوره غوسه شو او د خپل قوم یې پرېښود، مایوسه شو د هدایت نه او د دې خلکو نه، بس لاړه. صحیح شوه؟ موږ تاسو په حیث د مسلمانانو باید هېڅ وخت کې هم مایوسه نه شو. دا ونه وایي چې ماشوم ته، زوی ته مې ویلې مونځ وکړه، مونځ نه کوي، خبره ختمه. ښځې ته مې نصیحت وکړه، خبره نه مني، خبره ختمه. او ملګری مې د مونځ نه کوي، بس ورته مې ویلې، یو دوه وارې مې ورته ویلې، زما خبره نه مني، خبره ختمه. په هېڅ وخت کې باید مایوسه نه شو، غوسه نه شو. باید په نرمه، په ښه لهجه باندې، د خیرخواهۍ په لهجه باندې باید د تل لپاره خلکو ته دعوت ورکو او سمې لارې ته یې راوبلو، او هېڅ وخت کې هم باید هغوی ته شا نه کړو او نه یې پرېږدو، نه غوسه شو، ځکه دا د دعوتګر صفت باید نه وي. صحیح شوه؟ موږ تاسو باید د خلکو په خبرو باندې، د خلکو په اذیت باندې، یا دا چې هغوی زموږ خبرې نه مني، باید په دې باندې موږ تاسو صبر ولرو او الله جل جلاله نه د دوی هدایت او د دوی خیر وغواړو. دوی ته باید موږ تاسو دعا وکړو او هېڅ وخت کې هم مایوسه نه شو او دوی ته شا باید ور وانه د دې لپاره چې دغه کار دی الله جل جلاله نه خوښیږي. په دې هیله چې انشاءالله تاسو به په دې موضوع باندې پوه شوي. الله جل جلاله دې زموږ او د دغه ستر انسان ملاقات په جنت کې وکړي او الله جل جلاله دې موږ تاسو د دغو نیک صالح انسانانو په نقش قدم باندې هم روان کړي. والسلام علیکم ورحمة الله.